هسې خانجي قدم دې ډېر غوړ غوړ ښکاري ګوره چې منبر کېږي کوم ما ته هم ځان ام پی ښکاري وډ بل چاله ورنه کې خپل غمخوارو پیژنه وډ بل چاله ورنه کې خپل غمخوارو پیژنه خادم د مرجونا دی تابعدارو پیژنه خادم د منجونا دی تابعدارو پیژنه لکه د مار الکه چنچوڼک خان یو خبره درته کومه وایه وایه سیاست دی او خو په جلسو کې به یو بل د حد نه زیات نه بې عزته کوو هسې هم په وجود سپک یو خو په خوی باندې درانه یو ګوره مرجوړه خان دا هغه وخت نه دی چې دا خلک به ته په تقریرونو باندې وغولې دا خلک اوس ډېر هوښیار شوي دي او دې خلکو تعلیمونه کړي دي دا خلک ډېر هوښیار دي موږ به په تقریرونو کې ښه یو بل سپکو یو بل به ښه بې عزته کوو ګوره دا خلک ته داسې نه شي دوکه کولی خامخا صحیح تقریرونه په یو بل پسې به یو بل ووسي ولو به په یو بل پسې بس ای وایه او زه به راپسې یم ښه ټیک ده نور خو موږ په خپلو کې روغ یو که ګوره ناظم صاحبو بانګونه وایي څه دروغ به وایو د خلکو دوکه کول دي که نه دا زما د ګس لاس کار دی لکه د مار په یو کلاس پور نوکرۍ باندې مې 16,000 وټ اخیستی و 16,000 حالانکې نوکریانې کم ځای وې خو اوس هم دوکه کېږي دومره قمقل دی دومره ګوره چنچوڼکه هر خاندان ته به مې د کلاس پور نوکرۍ وي او وټ مې ترې اخیستی دی او څنګه مې ترې اخیستی دی داسې مې ترې اخیستی دی هر خاندان ته به مې وي چې کلاس پور نوکري در کوم په دې مې ترې وټ اخیستی دی پر تیر شوي پیره د خیال نو څونه وټ مې په کلاس پور اخیستی دی او ګوره چې په دې اډوانس دور کې دله څنګه دا خلک دوکه کومه خو چجبه کومه لکه د مار ویم دا خو به وخت فیصله کوي چې د خلکو په دوکه کولو کې څوک تیز دی انشاءالله پکې وایه هسې نه چې څوک یو د یو بل سره ویني نو سیاست پر راته ډېر ګران شي خو په حیا پرده کې غلی غونته وځه ډېره ښه ده ډېره ښه ماکس ورته ولګوم که نه ماس نه هلته بولقه پرته ده هغه واغوستې ولقه ټیک ګورو به که نه چې ته خلک دوکه کې او که زه لکه د مار هسې ناظم صاحب خلک خو ستاسو نه ډېر مایوسه شوی او ناامیده شوی دی په دې الیکشن کې موږ خلکو ته څه ښیو چې مرجونا خان په دې حلقه باندې خلکو له څه کارونه کړي دي تجارتي خو هغه تجارتي دی چې په کالام کې واوره خرڅه کي او ته تماشه کوه چې د دې الیکشن په دې لږ وخت کې زه د دې خلکو نه د هر څه یروم که نه یروم هغه څنګه او ګوره ته داسې کوه ورانې لارې نالۍ دا ما ته په ګوته کوه زه به وله ځمه او ځان به کپړې مپړې به څښا کومه ځان به څښا کومه په خپله به بډې وهمه او ته به داسې کار کوې په دغه نالۍ کې به لړ تصویران وباسې په دې ښه کپړو کې او فیسبوک له یې ورکوه او دا ورته سیپ لیکه چې څومره عجز خویه دی او څومره مخلص دی چې په خپله کوز شوی د نالۍ کې کار کوي نو ته بیا ګوره چېرته غم کېږي ما خبروه چې زه ورله ځمه تخته ګټه کپنه خبرو چې دا والا زه په خپله خرچه باندې کوم او به په لاس نیوکې چې ناست یم که نه نو ته صرف تصویران وباسه نو بیا به زه چاچا کوم لکه د مار صحیح ده ناظم صاحب خو ته پکې ډېر جاړم و په خدای یقین وکړه بیا ماله ډېره زیاته خنده راځي جاړې تو او شرمېږم زه رښتیا رایاد مې شو دغه شمکي رور مړ دی لاس نیمې لړ شو زه پکې جاړم او ته به له تصویران باسې لکه د مار کمپین به هم د هغه ځای نه شروع کړو اورې راځه
دعا به وکړو. ضرور مړ دی نه زمانه دی ضرور مړ دی نو دا څه شي لغه دی کې لګا لګا غشمه کی السلام علیکم خشاکه مړ شو او ګمنه لم نکړه خدای دې خو نکړه کته څه خو باسه کړو خشاکه یلا خشاکه ډېر به خپه شوم خدای دې غر کته څه نه باسه کنه شابه او په جلا کې وایي یلا خشاکه ستارور مړو تا ماته نه وي زه خو دې په وخت خبر کړی دی که نه ډېر خوږ انسان و ډېر خوږ انسان و په ما ډېر مین و په ما ډېر مین و په خدای مې دې قسم یې که بل ته وکړم ډېر را باندې مین و که نه ډېر را باندې مین و ډېر او شمکیه زه دې الټونه د ستارور ودرولی یم زه کوم ځای ودرېدم خو هغه مې زما خاندان تاله پوره دی ټول زما ټول خاندان به تاله وټ درکوي او که زه مړ هم شوم وی که نه دا ښکلې خبره زما نه هېرېږي وی که زه مړ شوم که نه که زه مړ شوم که نه نو وی زما ټول خاندان به تاله وټ درکوي څه ښې لاس تا نه پرې شو ستا ضرور هغه درنې درنې خبرې زما نه هېرېږي میګا مې په خوب کې لیدلی چې زما ټول خاندان به وټ درکوي او چېرته کښېننې نو ما وی چې ته دې په خوب کې ووایې چې مه کښېنه زه به ځان کښېنم ناصب صاحب هغه خو ستا له ډېر خفه و وی زما بې معمولي کار راغلی و او تاسو ورته انکار کړی ما نو کړی هغه زما ورور لیدلی زه خو نه وم په هغه ټایم اسلام آباد کې وم که نه ما قسم د خدای ځان مې ته لوګی کړی نه او یا به یې سره ګپ لګولی هغه ګپ شپې هم و که نه څه خبرې خو هغه راته وروره که تاسو وټ ما راکوئ او که نه راکوئ خو د هغه ښې خبرې زما نه هېرېږي او زما خو له سر نه اوس جریږي نو خدای چې ته ډېر پرې خبر شوی یم او دعا به وکړو لاس په جوت کړو چې خدای پاک یې وبخي الله دې وبخي ناظم صاحب تاسو خفه نه شئ زموږ به په ایمان کې فرق وي چې موږ تاسو له وټ ډر نه کړو موږ به هم ډر کوو زموږ ټول خاندان به تاسو له وټ ډر کوي او نور به دله موږ ګورو خو تاسو داسې وکړئ کښېنئ چې روټۍ وکړئ چې بیا به ځئ ډوډۍ د چا خواته کېږي زما د غر په شا ورور مړ دی په دې کې د چا ډوډۍ خواته کېږي ابوبکر زما په کاته کې به دېګمار ته ووایي چې 5 دیګونه وله راوړي زما د غر په شان ورور مړ دی او په کاته کې زما په کاته کې دې ولګي ښه او زه چې ځو لاړو ځي کښېنئ خبره واوره جړه مې څنګه وه ډېر ښکلي دي وجړل خو یقین په خدای وکړه ناظم صاحب جړل تا او شرمېدم زه ګوره ابوبکر چې دا چلونه نه کوې که نه دا وټ څوک داسې نه ورکوي همدې ته وایي سیاست اورې زه ورکوم ټک لکه د مر مرجونا خان زنده باد مرجونا خان زنده باد مرجونا خان زنده باد زما عزتمندو زما مشرانو زما کشرانو تاسو کښېنئ زما مشرانو زه خو په خپله نه ودرېدم خو تاسو ودرولی یم او تاسو ودرولې ما زه به چرته هم کښېننم مرجونا خان زنده باد مرجونا خان زنده باد مرجونا خان او د دې دپاره یې ودرولې ما چې په ما باندې هغه زاړه وبخئ
ناظم صاحب دا څه وی اسې مار په چجه کې دی مار په چجه کې دی خو ستا چجه کمزوري ده دا څومره چې ما ته ولاړ دي دا څومره چې ناست شي دا په بلو باندې دا خلک را چوسې دا ټول زما په رشته کې راځي خدای ما دې توبه نو څوک مې څه دي څوک مې څه دي خو یو رشته ده او بله خبره دا ده زما په مقابله کې چې کم کس ولاړ دی د هغه نوم نولی دی نه د رښتیا د هغه نوم چنچوڼک دی خو نښی نولی دی او زما نښه مار دی مار او ای زما ورونو د بلې نه یو خبر کما دا چنچوڼک چې دی د په اسمبلۍ کې خبرې نه شو کولی ټولې خبرې ولا ما کړي دي ما ولا کړي دي او یې وروره چې یو سړی په اسمبلۍ کې خبرې نشي کولی تقریر نشي کولی هغه به علاقې له ترقي سره راوړي او پڼ به له سونه راوړي پڼ به له سره راوړي هغه او زما قدرمندو زما نیکه د زړه بیمار دی په هسپتال کې پروت دی او هغه ما ته دا ویلي و چې ته به ګورې خامخا ګټې خو که تاسو وټ مال را نه کو او ما وبېلله نو زما نیکه به هارډ اټیک شي خدای مکه هارډ اټیک به شي ناظم صاحب حوصله کوه انشاءالله موږ به تا ګټو ناظم صاحب حوصله کوه حوصله کوه زما عزتمند ورونو خبرې ډېرې او سرې یو خو په ډېر تېر شوي حکومتونو کې ما غربت ولیدو ما د خلکو دا جړه واورېده ما د خلکو دا انګولا واورېده نو په ما کې یو جذبه راله او هغه جذبې زه نن تاسو ته ودرولی یم تاسو پوه شه او خدای پوه شه خو ما به کامیابوئ زما کامیابي ستاسو کامیابي ده د جړه د انداز مې څنګه و هیې تا لاړه تصویران وخت کړي دي که نه ناظم صاحب د جړه انداز ډېر بهترین دی خو یقین په خدای وکړه جړې تو او شرمېږه مزه بس د الیکشنه پورې شرمېږه د تصویرانو باسه